په پاکستان کې د افغانستان د سفیر د لور تازه جزیات د سلسلي علیخیل هډوکو څنګه شدید ضربه لیدلې ده، څنګه یې هډوکو کسر کړی دی. جزیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. پژواک ته د سلسلي علیخیل د تښتولو د څرنګوالي او د هغه پنځوسیز نوټ په اړه معلومات تر رسیدلي دي چې تښتونکو په غالب ګمان د هغې پلار ته پرې ګواښونکې جمله لیکلې ده. د افغان سفیر لور سلسله علیخیل د تیرې جمعې په ورځ له اسلام آباد څخه په داسې حال کې تښتول شوې وه چې یو مارکیټ ته د سودا اخیستلو لپاره وتلې وه. یوې باوري حکومتي سرچینې د پژواک اژانس ته وویل سلسله علیخیل تر غرمې وروسته د اسلام آباد ساحې له څخه له کور څخه ووځي او په یوه ټکسي کې بلو ایریا تهذیب دکان سره ښکته کیږي. سرچینې زیاته کړي چې له یاد دکان څخه د سودا تر اخیستلو وروسته په یو بل ټکسي کې کور ته د روانېدو هڅه کوي چې یو نامعلوم تن په زوره ټکسي ته دننه کیږي. کله چې سلسله ټکسي چلونکي ته اعتراض کوي، دریم نفر پرې سلسله علیخیل لاس پورته کوي او وهي یا د سرچینې وویل دغه تن سلسلي ته وایي چې پلار د کمونیست دی، هغه هم نه پرېږدو. سلسله له شکنجې او شدید ضربې وروسته بېهوشه کیږي او نور په ځان نه پوهیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې سلسله د غرمې له 1:30 بجې د مازدیګر تر 6 بجو بېهوشه کیږي او کله چې په هوش راځي په داسې حال کې چې لاسونه او پښې یې تړل شوي دي او جامې یې شلېدلې دي، ورسره خوا کې زاړه بوټان او یو څادر چې په څنډو کې د 50 کلداره نوټ غوټه و ایښودل شوی و. پر دې نوټ لیکل شوي دا ځل ستا نوبت دی. داسې ښکاري چې دا ګواښ د سلسلي علیخیل پلار نجیب الله علیخیل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر دی هغه ته دی. سرچینه وایي سلسله د بوټونو په پښو کوي او په ټیکري ځان پټوي او هلته له یو لاروي څخه د ځای پوښتنه کوي. هغه ورته وایي چې دا د F7 ساحه ده، خو هلته نه کورونه و نه دوکانونه. سلسله بیا د کورنۍ کوم غړي ته زنګ وهي او هغه راځي کور ته یې وړي. سرچینه وایي د سلسلې د لاسونو او پښو په ځینو برخو کې درزونه رامنځته شوي دي، کسر یې کړی او اوس تر درملنې لاندې دی. تر یادې پیښې د افغانستان حکومت او افغانانو سخت غبرګونونه وښودل چې په پایله کې د افغانستان سفیر او ډیپلوماتان کابل ته وغوښتل شول، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید دا یوه ډرامه بللې ده او ادعا یې کړې ده چې په لویه کچه د پاکستان پر ضد دسیسه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي څرګندونې مغرضې وبللې او په کلکه یې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر پلټونو مخکې دا ډول څرګندونې څېړنو ته زیان رسوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.